سلامونه د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت خبرونه ته مو زه شازیه سنگروال هرکلی کوم. په دې خبرونه کې کوټ کې نښتې د افغانستان د ننګرهار ولایت په دغه ولسوالۍ کې په شپږمه ورځ هم له داعش اورپکو سره افغان ځواکونو ډزې کولې. ترکی چارواکي وایي چې پلازمینه استانبول کې د پرونی برید تر شا ښایي د اسلامي دولت نومې ډلې لاس وي. برید کې تر 40 ډېر کسان ووژل شول. خبرونه کې پر دې سربیره بریتانیا کې د کډوالو په وړاندې چلند. لومړي وزیر ډیوډ کامران ویلي حکومت به د ناوړه چلند په وړاندې زغم ونه لري. او په جنوبي افریقا کې داسې یوه ډله ګورو چې د خپلې ژبې او کلتور د ژوندي ساتلو هڅې کوي. ستړي مشئ. خبرونه کې بېلابېل مطالب درته لرو، نو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ په شپږمه ورځ هم نښتې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حنیف اتمر هم ننګرهار ته ورغلی وای چې د دغو نښتو په تړاو خبرې وکړي. ځایي چارواکي وایي له داعش وسلوالو یې ځینې سیمې نیولي او دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې. سید عبدالله نظامي د کوټ ولسوالۍ ته ورغلی. په راپورټ کې یې د ځایي خلکو کړاو ته هم کتنه کړې. په ورکو مورچلونو پسې لټون د سرخوږي نښتې دي. افغان ځواکونه شپږمه ورځ ده چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش له اورپکو سره په جګړو دي. تر اوسه له دواړو لورو لسګونه کسان وژل شوي او نښتې لا پسې سختې دي. بعضې خلک به بیرون داسې ویل کېږي چې داعش په تعرض کې د داعش منطقه نیولې، دوی چې په هغه منطقو کې کشتارګاوې وي، قرارګاوې وي، مرکزونه یې وه، هغه د تاسې د سر په سترګو باندې ویني چې موږ له دوی نه پاکې کړي او مردار یې اوس هم دلته په یو کور کې هم 12 نفره پراته دي او مخکې به هم تاسې د دوی جسدونه لیدلي. دلته جګړه کله ډلهییزې نښتې او کله غلچکي بریدونه وي. خو دا سرتیري شپږمه ورځ ده چې ایله 10 کیلومتره مخکې تللي. دلته په دې شوبلو کې د سرتیرو کیسه یو ډول ده. د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش له وسلواسو سره نښتې ته دغه سرتیري ور روان دي. خو له شوبلو دېخوا دلته په عامو ځایونو کې د خلکو کړاو لا ډېر دی. ځایي خلک وایي کورونه یې سوځېدلي، بېمینې شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ خلک وسلوالو له ځان سره یرغمل کړي دي. له دې کلي لومړی خلک وشړل شو او بیا د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د وسلوالو سنګرونه وو. دلته د ځایي پاڅونوالو دا سړی د داعش دا مخکینی تمځای راښیي چې وایي دلته یې د وسلوالو مرکز و. دا ایري په دې کور کې د تیر شوي ناتار کیسه ده. دې کورونه دا یوازې همدا کور نه دی، دا ټول ولس وسوځېده چې په کله دا پوستې راووال شوې، دا ولس یې غونډ ماشومان، زنانه، هر څه مکمل ټول د مخې پاتې شو. موږ نه دا وطن ډک پاتې شو، دا یې وسېزه، دا اوس هم لوګي بل دي. د دې سیمې سلګونه کورنۍ له خپلو مینو وتلي او نور لا پتېښته دي. د دې وړې نجلۍ ایله د کاله په چرګانو وس بر شوی چې ویې ژغوري. سیپیاو نه راکته غونډ کوټ بیا په خصوصا د سیپیاو علاقه ټوله چور شوې ده، مالونه دي دي وړي، ماشومان زخمیان دي. د ونو سورو ته د سوځېدلو مینو څښتنان د خپل درد شیبې زغمي او چې پوځیان مخکې ځي دوی پسې منډې وهي. په هر ګام یې احساسېدلی شي چې سیمه د ټیکاو تږې ده، خو دلته په قرارۍ باور ساده خبره نه ده. سید عبدالله نظامي بي بي سي د ننګرهار کوټ ولسوالي. د ننګرهار والي سلیم کندزی وایي د ځایي خلکو په مرسته یې له داعش وسلوالو ډېرې سیمې بیرته نیولې دي. په جلال آباد کې سید عبدالله نظامي له والي سلیم کندزی سره د کوټ پر نښتو خبرې کړي. داعش په ننګرهار کې تاسې ظلمونه وینئ، تاسې ظلمونه اورئ، هیڅ نوع ارزښتونو ته قایله نه دي، نه مذهبي ارزښتونو ته، نه ټولنیز ارزښتونو ته، نه علمي مرکزونو ته. جومات سیزي، مدرسه سیزي، مکتب سیزي، کلینیک له منځه وړي، ولس ځوروي، سپین ږیري ځوروي، ماشومان ځوروي. له ولسمشر غني نیولې تر تاسو
ټولو دا ادعا کړې چې ګواکې اسلامي دولت نومې ډله داعش مو په ملا ماته کړې ده. څه ډول په ملا ماتې ده چې اوس هم د ګڼو خلکو د ازار لامل ګرځي، کورونه سوځوي، د خلکو ژوند ګواښي؟ دومره وځپل شو د ولس په قوي همکارۍ او قربانۍ او د نظامیانو په قوي همکارۍ او قربانۍ. زمونږ نظامیانو زمونږ عسکرو سخته قرباني ورکړه، زمونږ ولس هم زمونږ د عسکرو تر شا ودرېد او سخته قرباني ورکړه او په یو غږ باندې داعش مقابل کې ودرېدل. دا یې محدود کړل د یو 2 ولسوالۍ در حده پورې چې په اچین کې او په هسکمینه کې یو حده پورې او یو لیک ساحه د نازیانو کې دیو پاتې شو. تاسې د کوټ یادونه ونه کړه، په کوټ کې دغه د 5مه ورځ ده چې نښتې روانې دي، سرتیري پکې وژل شوي، ځایي خلک وژل شوي دي. هلته وضعیت په دې باندې په یو تهاجمي شکل کې چې تقریبا تر 600 پورې تعداد او هغه ټول زور چې څومره لرو په هغه کم په قوت باندې ټول زور باندې په هغه منطقه باندې حمله وکړه. نو اول وخت کې هغه قوت داسې ښکارېده چې باید د منطقې کم مشران چې هلته وو او نظامي بخش کې هغې یو تکتیکي دا ساحه پرېښودله تر څو شاته راشي. موږ له ځینو کورنیو سره خبرې وکړې چې وایي د کورنیو ښځینه غړو په ګډون ګڼ کسان اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش یرغمل کړي دي. یو کورو یو پلار 2 زامن او 3 زنانه سره د ماشومان ورکو او پلار او 2 زامن په بله لار لاړو او هغې سره یو تعداد ماشومان په بله لار لاړو. خبر دا و چې چا به دغه کورنۍ د یو غړي سره لیدل هغه به ویل چې زما د کوره 3 ښځې ورکې دي، د بل ورور سره به چې لیدل هغه به 3 ورته ویلې. دا تقریبا 9 ته ورسولې تر څو چې همدغه د یو کور 3 کسانو. یعنې تاسې دا نه منئ چې ګواکې ښځینه غړي دې نیول شوي وي؟ دا خبره د دې چې ښځې د داعش سره بندیانې دا ذکر دوم چې ما سره د منطقي خلک کېناستل. څه ډول چې په خواله رسنیو کې یا په پلازمینه کابل کې د ننګرهار په اړه ویل کېږي حالات هومره د اندېښنې وړ دي؟ وي به مشکل امنیتي به هم وي، کله کله به ترور هم وي، ولې د دې د مخنیوي دپاره دا د مشکل د منځه وړلو دپاره هره ورځ موږ قرباني ورکوو. د کوټ کې موږ تقریبا 19 کسان شهیدان ورکړي، په نور ولایتونو کې ولسوالیو کې موږ شهیدان ورکوو، د خپلې خاورې نه دفاع کوو او په ډېر مېړانې کوو او ولس په دې کې زموږ سره قوي همکاره دی. د ننګرهار والي سلیم خان کندزی و چې زموږ له همکار سید عبدالله نظامي سره یې خبرې کولې. د ننګرهار کوټ او هم د نړۍ او سیمې په اړه که غواړئ نور معلومات وګورئ، ولولئ او یا هم واورئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. BBC پښتو ټکی کام یې پته ده. اوس هم یو څو نور لنډ تازه خبرونه. د کاناډا لومړی وزیر جسټین ټرودو وایي د مکسیکو په وګړو به د ویزو بندیزونه له منځه وړي. همدې موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړې وې. دا خبره ښاغلي ټرودو د مکسیکو له ولسمشر سره د لیدنې په مهال کړې. د کاناډا لومړی وزیر وایي اوس چې نړۍ تر هر بل وخت ډېره بې ثباته ده باید ټول سره یو ځای کار وکړو. د هند حکومت منلې چې د خپلو کارکوونکو تنخواګانې به 23.8% لوړوي. اټکل کېږي چې نږدې 10 میلیونه کارکوونکي او متقاعدین به له دغې پریکړې ګټه پورته کړي. ځینې اقتصاد پوهان په دې اند دي چې دا ګام به د حکومت د مالي کسر د کابو کولو د پلانونو په وړاندې خنډ جوړ کړي. خو د کارګرانو اتحادیې بیا وایي چې تنخواګانې د لوړولو دغه کچه په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. د هند حکومت په هرو 10 کلونو کې یو ځل د تنخواګانو بیا کتنه کوي. د امریکا کالیفورنیا ایالت په نومبر کې په دې رایه ورکوي چې آیا د چرسو کارونه قانوني کړي او کنه. یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې دغه خوځښت پلویانو کافي لاسلیکونه راټول کړي چې په اړه به یې رایه ورکړي شي. که رایه ورکوونکو دغه تدبیر تصویب کړ نو هغه کسان به یې په قانوني توګه پیرلی شي چې عمر یې د 21 کلو او تر دې پورته وي. پیژندل شوی ګیټاریست سکاچي مور چې د ایلویس پریسلی د ډلې غړی هم ومړ. 84 کلن و. ملګرو یې ویلي چې مور له څو میاشتو راهیسې ناروغه و او د امریکا ناشویل ښار کې ومړ. نوموړي د ځینو مشهورو راک انډ رول سندرو په جوړولو کې له نامتو سندرغاړي ایلویس پریسلی سره مرسته کړې وه. ترکي چارواکي وایي د هغه برید تر شا ښایي د اسلامي دولت نومې ډلې لاس وي چې پرون یې په استانبول کې تر 40 ډېر کسان ووژل او شاوخوا 100 نور یې ټپیان کړل. په مړو شویو کې 14 تنه د نورو هیوادونو وګړي وو. د برید په اړه اوس پراخې پلټنې روانې دي.
دا ترکیه کې د ترهګرو بریدونو تازه پیښه ده چې د دغه هیواد بیلابیلو برخو کې شوي دي. نن سهار په اتاتورک هوایي ډګر کې حالت په دې ډول و. چارواکي د تېرې شپې د ناوړه برید پاتې شونې راټولوي او څېړونکي یې په څېړنه بوخت دي. د هوایي ډګر الوت په برخه کې 3 ځانمرګو برید کوونکو یو ځای بریدونه پیل کړل. لسګونه کسان یې وژل او ډېر نور یې ټپیان کړل. برید کوونکو د الوت په دننۍ او بهرنۍ برخه کې په خلکو ډزې کولې. یو برید کوونکی د بم چولو مخکې د پولیسو لخوا ووژل شو. خو 2 نورو بریدګرو چاودنې وکړې چې ویل کېږي ځانمرګي بریدونه وو. هغوی پر پولیسو ډزې کولې او پولیسو پر هغوی ډزې کولې. زما څنګ ته یو کس په ډزو ولګېد. بیا مو ولیدل چې د ایکس ری په ماشین کې بم وچاودېد او شاوخوا ټول کسان پکې مړه شول. اتاتورک یو له تر ټولو بوختو هوایي ډګرونو دی. په 2015 کال کې ترې 1.8 میلیونه مسافر تیر شوي دي. په اروپا کې 3 تر ټولو بوخت هوایي ډګر دی چې څه د پاسه 200 سیمو ته ترې الوتنې کیږي. خو د ډیرو امنیتي تدابیرو سره هم دا هوایي ډګر تل ترهګرو ته د یو زیانمنونکي هدف په څیر ښکاره کېده. د ترکیې لومړی وزیر پلا پر اسلامي دولت نومې ډلې اچوي. د امنیتي ځواکونو لخوا په لومړیو پلټنو کې څرګندېږي چې دا برید داعش کړی، خو لا پلټنې روانې دي او هوایي ډګر اوس پرانیستل شوی دی. د اتاتورک په هوایي ډګر دا برید په استانبول او پلازمینه انقره کې د هغو بریدونو لړۍ ده چې په تیر کال کې ترسره شوي دي. د انقرې په برید کې 200 کسان وژل شول. د دې ډول بریدونو پلا یا په داعش اچول کیږي او یا هم د پړې ګوته کوردي بیلتون غوښتونکو ته نیول کیږي. ترکیه د خپل جغرافیوي موقعیت او سیاست له امله قرباني کیږي. له ډېرې مودې راهیسې حکومت د اسلامي دولت نومې ډلې په زیاتېدو سترګې پټولې او ټول پام یې د کوردي PKK ډلې سره جګړې ته و. خو اوس داسې ښکاري چې د اورپکو ځپلو جګړه ډېره ناوخته پیل شوه، ځکه هر ډول فشار چې په عراق او سوریه کې په داعش راشي زور یې له ترکیې وباسي. ترکیه کې مو د وروستي برید په اړه دا راپورټ اورېده. ویل کېږي د روژې له حکمتونو نه یوې د وږي او اړکس له حالته ځان خبرول دي. خو ستاسې ټولنو، مینو او ګاونډ کې څومره د وږو او اړمنو حال ته پام کیږي؟ دا ونې ستاسو غږ خپرونه کې چې سبا پنجشنبه خپرېږي په همدې موضوع خبرې کوو. د BBC پښتو پر فیسبوک او ټویټر پاڼو خپل نظرونه راته پرېښودلی شئ. له روژې او خوراکونو سره په تړاو د خپل عکسونه د BBC پښتو ویب پاڼې او یا هم د BBC پښتو برېښنالیک له لارې رالیږلی شي. د BBC پښتو ټلویزیوني خپرونه ګورئ. اوس لږ دمه لرو چې بیرته راستنېږو. نه د سپورټ خبرونه لرو. بریتانیا چې له اروپایي ټولنې وځي، اوسیدونکي اروپایان پکې اندېښمن دي. نو د دوی په اړه هم یو راپورټ درته لرو او لکه څنګه چې مې ویلې سپورټي خبرونه هم لرو. نو د لیدو لپاره یې له لنډې دمې وروسته بیرته راستنه شئ. لندن کې د BBC پښتو نړۍ دا وخت خپرونه ته یو ځل بیا راغلی. د نن د سر خبرونه مو د افغانستان د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په شپږمه ورځ هم د داعش اورپکو سره افغان ځواکونو ډزې کولې. د ننګرهار والي سلیم کندوزي د BBC پښتو ټلویزیون ته ویلي چې د خلکو په مرسته یې اورپکي په شا تمبولې دي. ترکی چارواکي وایي چې پلازمینه استانبول کې د پروني برید تر شا ښایي د اسلامي دولت نومې ډلې لاس وي. برید کې تر 40 ډېر کسان ووژل شول چې 13 یې د نورو هیوادونو وګړي وو. د بریتانیا لومړي وزیر ډیوډ کامرون خپل هیواد کې د کډوالو او اروپایانو پر ضد د ځورونې او کرکې پیښې غندلې دي. دا پیښې له اروپایي ټولنې نه د بریتانیا وتلو سره ډېرې شوي. ښاغلي کامرون ویلي چې حکومت به یې د یو بل نه زغمل ونه زغمي. همدارنګه یې د اروپایي هیوادونو هغو وګړو ته چې په بریتانیا کې اوسیږي ډاډ ورکړی چې د استوګنې په حقونو کې به یې سملاسي بدلون نه راځي.
د انګلستان د لیډز دغه برخه له لسیزو راهیسې په کډوالو ودانه ده، خو په دې وروستیو کې هغوی چې له ختیځې اروپا تازه را رسېدلي له داسې ازموینو سره مخ دي چې مخکې یې ساره نه و. ویلز له لیتوانیا دی. دی وایي تر ټول پوښتنې وروسته هره ورځ ورسره ناوړه چلند کیږي. آیا ځان په خطر کې احساسوئ؟ همدا شیبه هو، ځکه زه نه پوهیږم چې راتلونکی به څه رنګه وي. چې خلک درته وایي ووځه، نو تاسو ورته څه وایاست؟ ولې به ووځم؟ دا زما سړک دی. موږ دلته پولنډیان نه درلودل. د رومانیا خلک دلته نه وو. اوس دلته د سړک په پای کې دوی دي. د روبل مور او پلار دلته کډه شوي، خو اوس پر ختیځو اروپایانو په غوسه دي چې هغه ځای ته راځي چې دی خپل کور بولي. زه دلته کار کوم، مالیه ورکوم. ما خپله واده په بهر کې کړی، خو زه مې د مېرمنې لپاره دلته پیسې ورکوم. خو زه دغه خلک وینم چې دلته راځي او زما لپاره اوبه خړوي. آیا کډوال ستاسو لپاره لویه ستونزه ده؟ هو، زه غواړم دوی ودروم. اروپایي کډوالو ته ویل شوي چې دلته د پاتې کېدو حق لري، خو داسې ښکاري لکه دغه پیغام چې تر هر چا سم نه وي رسېدلی. رانتا 4 میاشتې مخکې له لیتوانیا راغله. هر څه به بدل شي. موږ کلونه کېږي په اروپایي ټولنه کې ژوند کوو. موږ ټول په دې فکر کې یو چې اوس به نو څه کېږي. ټول ډېر ویرېدلي دي. او بیا مو له لی سره ولیدل. زه یو ملتپال یم او دا زما هیواد دی. د پولنډي دکان مخې ته په ویاړ سره ځان فاشست بولي او غواړي خبرې وکړي. خپل هیواد بیرته واخلئ او زموږ هیواد بیرته راکړئ. دا توکم پالنه نه ده. دوی بیخي ډېر را روان دي. دا د سختدریزو غږونه دي، خو د ځینو ختیځو هیوادونو کډوالو ته د ویرې خبره چې دغه نامعلوم حالت یې پیدا کړی. خبرونه په دې برخه کې به یو څو نور لاند خبرونه راواخلو. د مکسیکو یو قاضي امریکا ته د مخدره توکو د یو مشهور قاچاقونکي ایل چاپو ګوزمان سپارنه ځنډولې. د نوموړي د سپارنې په اړه به اوس 2 اپیله محکمې کې اورېدل کیږي. د ښاغلي ګوزمان وکیلان وایي چې د هغه د تورنولو په اړه کافي شواهد نشته او ښایي د محاکمې بهیر یې 3 کاله اوږد شي. په ښاغلي ګوزمان د قتل او مخدره توکو د قاچاق تورونه لګېدلي. د موټر جوړولو ستر جاپاني شرکت ټیوټا اعلان کړی چې له امریکا به نږدې 9 میلیون موټر بیرته راغواړي. وایي ښایي د دغو موټرو په ایربیګ یا هوایي کڅوړو کې ستونزې وي. شرکت وایي چې د دغې ستونزې له امله په موټرونو کې د هوایي کڅوړو یوازې یوه برخه پړسیږي چې کولی شي د ټپي کېدو ګواښ ډېر کړي. که غواړئ د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو کولی شئ زموږ ماښامنۍ راډیوي خپرونه واورئ چې نن یې سنا ساپۍ درته وړاندې کوي. د افغانستان په 9 او د پښتونخوا په 8 بجو پیلیږي نو اورېدل یې مه هېروئ. اوس هم د لوبو او سپورت خبرونه. په لندن کې د ومبلډن ټینس سیالیو 3مه ورځ ده. هوا باراني ده خو ځینې لوبې پکې پیل شوي دي. له همدې لوبو سره په تړاو د سویلي افریقا کیون اندرسن په ډاګه کړي چې د دوشنبې په ورځ په لومړي پړاو کې له ماتې وروسته ورته د مرګ ګواښونه شوي دي. دی د نړۍ 25م نمبر لوبغاړی دی. BBC سره یې په خبرو کې وویل هغو خلکو ګواښ ورته کړی چې د بري په هیله یې شرطونه تړلي وو. د لندن په اول لوبغاړي کې د انګلستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ 4مه یو ورځنۍ نړیواله لوبه پیل شوې ده. باران له وړاندې لوبه درولې وه. سریلانکا لومړی منډې کوي. د 5 لوبو په دغه لړۍ کې لومړی لوبه مساوي شوې وه. دویمه انګلستان وګټله او درېیمه د باران له امله په نیم کې پاتې شو. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې الماتا کې د قزاقستان د ډوپینګ ضد یو لابراتوار د 4 میاشتو لپاره تړلی ځکه له نړیوالو معیارونو سره برابر نه و. دا په 2 میاشتو کې وام لابراتوار دی چې د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې لخوا بندیز پرې لګیږي. د ریو، مادرید، بیجینګ او لسبون لابراتوارونه هم د دغې ادارې د اړوندو فعالیتونو له امله بند شوي دي. کوشان د جنوبي افریقا تر ټولو پخواني اوسیدونکي دي. خودبوی دغلته ځانونه بې ځمکې او محرومه احساسوي. اوس یوه ډله هڅه کوي چې خپل تاریخ، کلتور او ژبه ژوندۍ وساتي. BBC د یوې ډلې لیدو ته ورغلې چې وګوري دوی څه ډول ژوند کوي. هغه ولس چې ژبه ونه لري او مځکه ونه لري هیڅ دی.
زما نوم ویلیام سټینلی پیټرسن دی. زه 45 کلن یم او د کوشان انقلاب مشر یم چې نوی سیاسي ګوند دی. په سویلي افریقا کې کوشان تر ټولو لرغونی ولس دی، خو اوس آن په خپل هیواد کې زموږ ژبه نه ده پیژندل شوې، زموږ پیژندګلوي او دریځ نه دی پیژندل شوی. دا زړه بدونکې خبره ده او موږ فکر کوو چې هر څوک او هر حکومت زموږ په برخه کې پاتې راغلی دی. زه په خپله سیمه کې سیاسي مبارزه کوم. موږ په دوو لویو خبرو پام کوو، د ژبې رسمیت او بیا مځکه. موږ غواړو چې خپله مځکه بیرته ترلاسه کړو، چې بیرته پر ځان واکمن شو. هیڅ چا په سویلي افریقا کې مځکه نه ده اخیستې، دا مځکه د کوشان خلکو ده. This land belongs to the Khoisan people. دویمه خبره زموږ د ژبې په تړاو ده. موږ غواړو چې خپله ژبه او کلتور ژوندی وساتو. We are here in Steinkopf. موږ دلته په ستاینکوف کې یو او دا د سویلي افریقا د نامه خلکو کور دی. دوی په خپل کور کې دي، دوی کوشان دي. نو ملاتړ ډیر دی، خلک بدلون غواړي. فکر کوي ته به د کوشان د انقلابي ګوند ملاتړ وکړې او که هو ولې؟ ځکه چې دا مې وینه ده. دلیل مې چې دوی ته رای ورکوم دا دی چې دا دومره کلونه زه په خپله خاوره وم، خو له خپلې مځکې مې هیڅ نه ترلاسه کول. سر له اوسه درته ویلی شم چې سوال دا نه ده چې موږ به واک ګټلی شو که نه، بلکې پوښتنه دا ده چې کله به یې ګټو. موږ د خپلو ماشومان لپاره ښه ژوند غواړو. څه چې موږ کوو د ځان لپاره نه دي چې ښه ژوند ولرو، بلکې زموږ د ماشومان لپاره دي. د خبرونې د پای په شیبو کې یوه ویډیو درښیو، خو که زړونه مو نازک کوي او ډېر ډارېږئ نو خوښه مو خپله چې ګورئ او که سترګې مو پټوئ. د امریکا په کالیفورنیا کې دغه بیرونکي کسان سړکونو کې خلکو پسې روان وو. دا البته دغه دوی زامبیز یا خوځنده مړي بولي، خو بیریږئ مه، دا ټول لوبغاړي دي او د نندارې د نامتو شرکت یونیورسل سټوډیو لخوا جوړه شوې وه دا ننداره، او دغه زامبي یا خوځنده مړو په نامه دغه کسان پکې سړکونو ته راوتي وو. په دغه نامه یوه ننداره تلویزیوني خپرونه له پخوا نه وه، خو دا ننداره یې اوس جوړه شوې. دا خبري خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي، خو که مو پوره نه وي لیدلي او یا هم غواړئ بیا یې وګورئ نو د 24 ساعتونو لپاره په ویبپاڼه شته BBC پښتو ټکی.com یې پته ده. د ویبپاڼې د سر خبر مو هم دا دی چې پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه 6 میاشتې نوره هم غځېږي. خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي، تر بلې هر چیرې چې یاست الله مو ول.